بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوالې ما تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړي. د تیر په څیر راځو په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې نن زمونږه په سیل سټایل کې یعنی په سیل کې زمونږه نن درس دی په هوم ټیب کې چې ما سره ایکسل پروګرام د دې ځای کې تیار خلاص دی. زمونږه چې دی نن په دې ځای کې د دې سیل سیکشن کې چې دی زمونږه درس دی او مایکروسافټ ایکسل پروګرام چې دی موږ بیسک شروع کړی دی. کمانډز اول وایو د هغې نه وروسته انشاءالله چې موږ به بیا د خیر سره عملي کارونه کوو چې په ایکسل کې موږ څه کولی شو. راځم اول ځل چې دی د دې ځای نه دا انزرټ او ډیلیټ دواړه چې دی موږ سره سیم یو کار دی. که یو انزرټ کول کوي نو بیرته دا ډیلیټ چې دی بیرته ډیلیټ کول کوي. اوس اول په دغه ټیبل کې چې دی ما سره د دې ځای نه دا سیریل نمبر پاتې دی چې زه دلته آی ډي ولیکم 1 2 3 راشي. نو د دې لپاره چې دی تاسو به څه کوئ، که زه راشم دلته اول بیا راځم د دې ځای نه د انزرټ ته او په انزرټ سیل کې چې دی زه کلیک کوم نو موږ سره چې دی دغه یوه وینډو راخلاصه شوه وړکۍ. که بیا زه راشم دلته ډیلیټ ته او بیا به ډیلیټ سیل باندې کلیک کوم نو دا خبره بیخي یو ده خو صرف دا ډیلیټ کوي او هغه چې دی انزرټ کول کوي. زه ته وایم چې ما ته دې ځای کې یو سیل پکار دی دلته چې دی دا د دې ځای نه دې طرف ته شفت کا او دې ځای کې چې دی ما ته یو خالي سیل پکار دی. د دې لپاره به تاسو راځئ انزرټ ټیب په هوم ټیب کې به راشئ په دې ځای کې انزرټ سیل ته او دې ځای کې چې دی تاسې به راواخلئ د دې ځای نه شفت سیلز رایټ. دلته ما ته یو خالي سیل راکړه او دا سیل شفت کا رایټ طرف ته. نو دا تاسو د دې ځای نه اوکې کوئ. اوس چې دی د دې ځای نه دلته موږ ته خالي سیل راغی او دا د دې ته شو شفت شو. که زه راشم اوس دې ډیلیټ ته عین شکل کاری دی. زه ته وایم چې ما ته دا چې شفت سیل دا ډیلیټ کړه ته او دا هغه چې دی دا لیفت ته بوځه. اوس چې دی دې لیفت یې راوله نو دا کلیک که بېرته خپل عادي حالت ته راغی. که زه راشم انزرټ ټیب ته او په انزرټ ټیب کې چې دی دلته به زه ورته ووایم چې ما ته لاندې دا چې دی لاندې راښکته که داسې دا ټوټل دی دلته راشي او دلته ما ته یو خالي سیل پکار دی ډاون شفت سیل ډاون. نو تاسو دلته چې کلیک کوئ دا به دلته لاندې راشي او دلته به موږ ته یو سیل راکړي. همدغسې بیرته ډیلیټ ته راځم او په ډیلیټ کې چې دی تاسو به راشئ دلته ډیلیټ سیلز ته په دې ځای کې دی شفت سیل اپ یعنی دغه چې دی راته ډیلیټ که او بیرته چې دی بره راته راوله نو دا بیرته چې شو دا مو سره ډیلیټ شو. که زه بیا راشم دلته په دې ځای کې مونږه انزرټ سیل ته راځم او دلته غواړم چې یوه پوره رو ځان ته انزرټ کړم نو رو باندې به تاسو کلیک کوئ او دلته چې دی دا به زه اوکې کړم نو مونږ سره چې دی په دې ځای کې یوه پوره کمپلیټ رو راغله. که زه دا رو بیرته ډیلیټ کول غواړم نو ډیلیټ ته به راشم او دا به د دې ځای نه انزرټ سیل ته به راشم او دلته چې دی دا رو انټایر رو چې دا به زه ډیلیټ کړم بیرته نو خپل عادي حالت ته راځي. که دلته زه سیریل نمبر راولم او وغواړم چې دلته چې دی زه هغه 1 2 3 راولم د دې لپاره به تاسو راشئ سیلز دلته به راشئ تاسو فارمیټ ته به راشئ په دې سیل ته به راشئ او په دې سیل کې چې دی تاسو به انزرټ سیل ته دلته به چې دی موږ به راشو انټایر کالم به زه راواخلم د دې ځای نه او دلته چې دی دلته که زه اوس راشم دلته به زه په خپله تبه باندې زه لیکلی شم چې دا موږ سره آی ډي ده او د هغې نه لاندې چې دی موږ خپل هغه 1 2 3 لیکلی شو. که زه ورته وایم چې نه ما ته دا کالم بېرته ډیلیټ کړه د دې ځای نه نو تاسو به راشئ ډیلیټ ته او په ډیلیټ کې چې دی دا به کالم انټایر کالم نو دا چې دی تاسو بېرته ډیلیټ کړئ نو موږ سره چې دی دا بېرته خپل عادي حالت ته راغی چې څنګه مخکې وو. همداسې که زه وغواړم چې دا د دې ځای نه یو څو روګانې دې کې اضافه کړم نو تاسو به راشئ دلته چې دلته به چې دی انزرټ شیټ رو نو دا ما دلته یو څو روګانې اضافه کړئ او که همدلته راشم بېرته چې دی یو څو روګانې ډیلیټ کوم نو دا ډیلیټ کولی شم. که وغواړم چې یو څو کالمونه د دې ځای نه ځان ته انزرټ کړم کالم نو درې کالم موږ ځان ته انزرټ کړل. که بیرته وغواړم چې دا د بیرته ډیلیټ کړم بیرته ډیلیټ کولی هم شم. اوس راځم په دې ځای کې چې دی یو خبره بله ده چې انزرټ شیټ ما ته یو شیټ چې دی دلته ما ته انزرټ کا نو موږ سره 1 2 شیټ 3 شیټه دي نو څلورم شیټ به موږ ته هم انزرټ شي چې د دې ځای نه موږ ته راغی دا درېیم شیټ دی خو ولې موږ سره فعلا یو شیټ ما رینیم کړی د ډیټ په نوم باندې او بیا راځم ډیلیټ ته په دې ځای کې چې دی ورته وایم ما ته ډیلیټ شیټ که نو دا شیټ ما ته بیرته چې کړ دا ما ته بیرته ډیلیټ کا نو دا موږ سره د انزرټ اینډ ډیلیټ کارو. درېیم کمانډ پکې موږ سره په همدې ځای کې چې دی فارمیټ دی نو فارمیټ کې چې دی اول موږ سره چې دا رو هایډ دی نو زه به وایم چې د دغه روګانو هایډ زه ډېروم نو زه به راشم دلته چې دی د دې نه رو هایډ دا به زه والم نو دا موږ سره 15 پکزل دی زه ته وایم چې دا ما ته 10 پکزل راکړه نو دا د دې ځای نه اوکې کوئ تاسو د دې لارې نه چې دی دا تاسو اخیستلی شئ. که تاسو دا بیرته خپل آټو فټ رو ویډ ته راشئ نو په دې باندې چې کلیک کړئ دا به بیرته په خپل عادي حالت کې راشي. که تاسو همداسې چې دی د کالم اندازه لویوئ نو هم بیا راشئ دلته چې دی د دې ځای نه
کالم ویډ یعنی د کالم پراخوالي ته تاسو راشئ. که تاسو د کالم اندازه موږ معلومو نو صرف موږ به په دې کې ودرېږو، بیا به راشو د دې ځای نه کالم ویډ ته. په دې ځای کې چې موږ سره د کالم ویډ چې دی زموږ 12 کالم ویډ دی. دغه ډیفالټ کالم ویډ ته راځم، دې کې ګورم چې زموږ 8.3 راځي که نه. نو کالم ویډ کله تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې پای ډیفالټ چې دی موږ سره کالم ویډ څومره وي، نو دا موږ سره 8.3 راځي. زه غواړم چې د دې اپټین مارک چې دی د دې دا سایز لوی کړم، نو را به شم کالم ویډ ته. د 12 پکسل په ځای باندې چې دی زه دلته ورته 6 پکسل ورکوم او دا ما د دې ځای نه اوکې کړ. چې کله زه دا اوکې کړم دا په دې حالت راغی. که زه غواړم بېرته چې دی دلته راشم دې ځای کې به زه دا اټو فټ ټو کالم ویډ باندې به کلیک کړم، نو دا موږ سره په دې ځای کې راغی. که زه راشم دلته یو نیو فایل ته راځم او په نیو فایل کې چې دی موږ سره دلته یو کمانډ دی چې ډیفالټ ویډ مطلب دا دی چې زه غواړم دا څومره شیټ کې چې څومره کالمونه دي د دې زه یوه اندازه واخلم، ټوله یوه اندازه. مخکې چې دی هغې کې چې دی موږ به په کالم ویډ کې چې دی د یوه کالم اندازه غټېدله او په ډیفالټ ویډ کې چې دی د ټول شیټ د کالمونو موږ سره اندازه غټېږي. که زه راشم دلته 15 پکسل ورته زه ولیکم او دا ما اوکې کړ، نو دا چې دی موږ سره د ټول شیټ چې کوم ځای ته تاسو د شیټ ځئ همالته چې دی موږ سره دا ټول چې دی موږ سره دا په یو اندازه باندې چې شوي دي غټ شوي دي او د دې سایز لوی شوی دی. که زه بېرته راشم خپل عادي حالت ته بېرته راولم، نو زه به ولیکم چې 8.3 او دا به زه د دې ځای نه چې کړم، دا به زه د دې ځای نه اوکې کړم، نو موږ سره چې دی بېرته خپل عادي حالت ته دا راغی. نو دا موږ سره په دې ځای کې د کالم ویډ او ډیفالټ ویډ خبره وه. که زه اوس راشم په دې ځای کې زه به دا فایل کلوز کړم، د دې ځای نه ما سره خپل بل فایل دلته شته دی. زه غواړم چې دلته راشم د دې کې ویزیبیلیټي کې چې دی موږ سره بیا ګڼ شمېر کمانډونه دي. ویزیبیلیټي مطلب دا دی چې زه غواړم د دې ځای نه یو څو روګانې چې دي مثلا د قدرې روګانې زه هیډن کړم، نو دا به زه څنګه هیډن کوم؟ زه به راشم فارمیټ ته او دلته چې دی په دې فارمیټ کې به چې دی زه د ویزیبیلیټي ته راشم او دا به زه هایډ رو باندې به زه کلیک کړم. او که وغواړو چې موږ کالم هیډن کو پټې کو، نو زه به دا کالم د دې ځای نه انتخاب کړم، بیا به راشم فارمیټ ته او په فارمیټ کې چې دی موږ به راشو دلته ویزیبیلیټي کې به هایډ ان ان هایډ ته به راشو او د دې ځای نه به چې دی زه کالم هیډن کړم. که زه وغواړم چې دا بېرته زه شو کړم راولم، نو زه به چې دی دا کالمونه د دې ځای نه انتخاب کړم او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راشئ ویزیبیلیټي ته، د دې ځای نه چې دی لاندې لیکلي دي ان هایډ کالم، نو دا کالم به تاسو بیرته ځان ته شو کوي. که تاسو غواړئ دلته ځان ته رو را شو کوي، نو دا تاسو به دا ځای انتخاب کوئ داسې، بیا به راشئ فارمیټ ته او هغه هیډن چې دی موږ به هغه هیډن روګانې چې دی دا به موږ بیرته ان هایډ کو، بیرته به یې راولو. بیا چې دی د دې ځای نه به زه راشم په دې فارمیټ کې چې دی زه به راشم دلته به ووایم چې ما ته دا شیټ هیډن کا، نو ما ته چې دی هغه شیټ چې دی پټ کړ. که بیا زه راشم په دې ځای کې او بیا هایډ ان هایډ ته راشم او زه ورته وایم چې ان هایډ یعنې هغه کوم شیټ چې ما پټ کړی هغه ما ته شو کا، نو دلته چې دی دغه وینډو مې مخې ته راغله وویل چې دا شیټ 2 دی، زه ورته وایم چې هو، نو دا تاسو د دې ځای نه بېرته ځان ته شو کولی شئ. که تاسو راشئ دلته چې دی د دې ځای نه رینیم شیټ نه مطلب دا دی چې تاسو دې ته نوم ورکولی شئ، چې زه به ورته ورکړم چې ما سره دا STD info دقسې یو نوم به ورته ورکړم چې دا ما سره په همدې نوم باندې دی. که زه راشم دلته به کلیک کړم، نو دا ما سره په دې ځای کې په دې نوم ثبت شو. که زه دا شیټ 1 ته راشم د دې ځای نه او بیا راشم دې فارمیټ ته، زه غواړم چې دا چې کوم دا ځان سره دې ته یو نوم ورکړم، زه به ورته ورکړم چې فی ډیټیلز، دا نوم مې ورته ورکړم ډیټیلز، دا نوم شو ما سره د دې ځای نه. نو تاسو چې دی داسې دا یو په یو باندې د دې ځای نه رینیم کولی شئ، نو موږ دا په ډبل کلیک باندې هم د دې ځای نه رینیم کولی شو. که رایټ کلیک کړم دلته هم دا موږ رینیم کولی شو، ولې زبردست کمانډ یې دلته هم ورکړی دی. که زه راشم د دې ځای نه زه ورته وایم چې ما ته د دې شیټ چې دی ډېر مهم شیټ دی، ما ته د دې یوه کاپي ما ته وباسه، نو تاسو به راشئ دلته به په دې ځای کې په دې فارمیټ باندې به کلیک کوئ، موو ټو اینډ ته به راشئ او د هغې نه وروسته چې دی کریټ کاپي ته به راشئ او د دې ځای نه به دا اوکې کوئ. نو وګورئ موږ سره چې دی یوه دومه کاپي د دې ځای نه ووتله او راغله. که زه راشم دلته یو ما سره دا فایل شو یو دا شو، که زه دلته چې دی د دې ځای نه دا اصلي فایل چې دی هغه ما سره ډیلیټ شي، هېڅ پروا نه کوي، ما سره چې دی د دې کاپي دې ځای کې پرته ده او شته دی. که زه بیا راشم دلته د دې ځای نه زه غواړم د ټیپس کلر نه مطلب دا دی چې زه د شیټونو ته یو خپل مخصوص کلر ورکوم. د دې ځای نه راشئ زه وایم چې د ډیټ ته ما ته یو کلر راکړه، ډیټ ته به زه راشم د دې ځای نه به د ډیټ دپاره دا یو کلر واخلم، دا یو او دا چې دی موږ سره به د دې ځای نه به زه دې بل ته به چې راشم د دې ځای نه
او یو کلر به دې ته چې دی زه بل داسې یو کلر به ورته والمه نو موږ سره چې دی یو کلر دا شو یو دا شو یو دا شو ډول ډول رنګونه موږ سره د دې لارې نه موږ دې ټیپس ته ورکوی شو چې ډېر زبردست او ښه ښکاري. هیله ده چې تاسې دغه درس ښه ځان سره زده کوئ ویې ګورئ او فایده ترې نه واخلئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.